السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو څوک هر کال حج ته ځي، حج کوي او لمونځ بیا نه کوي، د دپاره حج کول افضله دي او که لمونځ؟ محترمه حج خو نو یو وار فرض کېږي، همیشه نه فرض کېږي. بل وار چې دی ځي دا نفلي حج دی، او دا چې لمونځ دی په شپه روز 15 واره فرض دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که چا لمونځ نه کاوه، الله جل جلاله د هغه څخه نه فرض قبلي او نه نفل. یو سړی لمونځ نه کوي نو د هغه سړي نه فرض عبادت قبلیږي او نه نفلي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی چې وایي څو شیان الله پر تاسو باندې په اسلام کې فرض کړي دي، 4 شیان بعد الایمان. 4 فرضهن الله فی الاسلام. الله جل جلاله 4 شیان په اسلام کې دننه پر تاسو فرض کړي دي. که چا په درو سره راتګ وکړي، یو یې پرېښو یا نور ګټه نه ورته رسېږي. الصلاة والزکاة وصيام رمضان وحج البيت. نو محترمه دغه سړی چې لمونځ نه کوي او حج کوي هېڅ ګټه نه ورته کوي. او دغه رنګه بل روایت راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم من ترک الصلاة متعمدا، که یو چا لمونځ قصدن پرېښوی احبط الله عمله، الله به ټول عملونه ور باطل کړي. مکاشفة القلوب صفحه 263 باب نمبر 49 باب فی بیان عقوبة تارک الصلاة. نو دغه سړی دی د دې حج پر ځای باندې خپل منځونه کوي. حج یو ور باندې فرض شوی دی، هغه یې کړی دی، او دا چې دی اوس حجونه کوي لمونځونه نه کوي، دا هم د شیطان دوکه ده، خطا ایستلی دی. بعضې خلک په دې باندې خطا واچوي نو په حج کې یو لمونځ فلک دی، یا بس بارانو پښې وغځوه مه یې کوه. نه، داسې هم نه ده. لمونځ فرض دی، باید د لمانځه پابندي وکړي، که نه وکړي بیا به یې ورځ راسي الله ته به حساب ورکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.